د مسیدو جرګه وایي ټي ټي پي پاکستان سره خبرو ته تیاره شوې ده. له قانونه ګرځول شوې وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو دپاره د پاکستان د حکومت لخوا افغانستان ته لیږل شوې د جنوبي وزیرستان د مسیدو د مشرانو د جرګې او طالبانو ترمنځ لومړنۍ رسمي غونډه افغانستان کې شوې چې پکې تحریک طالبان پاکستان هم حکومت سره د خبرو کولو باور ورکړی دی. بل لوري ته طالب سرچینو د پاکستان په زندانونو کې د بندي 102 کسانو د خوشي کېدو پخلی کړی چې پکې د تازندي په سزا محکوم د سوات طالبانو ویاند مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. د جرګې غړي وایي د دواړو خواوو د دوی ته د خبرو باور ورکړل شوی او تر هغې باډاز بندي اتفاق شوی تر څو چې د خبرو لړۍ روانه وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت له تیرو 20 کلونو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد په یوه نه ختمېدونکې شکمنه جګړه بوخته او په دې پوځي عملیاتو او د توندلاریتوب پیښو کې زیات د پښتون مېشتو سیمو خلک ځپل شوي دي. خو د مسیدو جرګې مشرانو په خپله حکومتي چارواکي وایي چې د خبرو مقصد د روانې 100 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل دي. تحریک طالبان پاکستان ډله په امریکا ډرون برید کې د وژل شوي بیت الله مسجد په مشرۍ په کال 2007 کې په جنوبي وزیرستان کې جوړه شوې او د ډسمبر د میاشتې په 25مه نیټه 2008 کې وروسته له هغې پاکستاني حکومت لا قانونه ګرځولې چې دغلته یې د القاعده، ازبک، تاجک او افغان طالبانو په لسمه په ملک کې د اسلامي نظام په ځای کولو لپاره وسله واله مبارزه پیل کړې وه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.